ایران ته د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د سفر مهم مطالب او موضوعات. لومړی د چابهار بندر له لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو زیاتول. دوهم د افغانستان او ایران ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر مهال د اسانتیاو برابرول. دریم د واخان دهلیز له لارې له چین سره د ایران په نښلولو د دواړو لورو ټینګار او د دې عملي کار د چټکتیا او تحقیق په موخه د ګډو ټیمونو ټاکل. څلورم د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره نښلول او پر دې مسیر تر واخان دهلیز پورې د اوسپنې پټلۍ پروژو هڅول. پنځم له چابهار بندر څخه تر کندهار پورې د اوسپنې پټلۍ شبکو پر غځولو د دواړو لوریو د نظرونو توافق او ټینګار. شپږم د نشه یي توکو د کښت او قاچاق پر وړاندې مبارزه او افغان بزګرانو ته د بدیل معیشت موندلو په موخه د دواړو هیوادونو له لوري ګډې هڅې. اووم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو 24 ساعته خدمتونو وړاندې کول. اتم له دواړو لوریو د خاکپورۍ معافیت. نهم له ایران سره د سوداګریز تعادل د رامنځته کولو په اړه هم نظري او په دغه برخه کې د دواړو اړخونو له لوري عملي ګامونه اخیستل. لسم پر ځینو افغاني صادراتو ترجیحي تعرفه وضع کول. یولسم د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه د ګډو کمیټو رامنځته کول او یو لړ نور موضوعات.